السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی کابل کې د آذربایجان جمهوریت له سفیر ښاغلي الهام محمدوف سره تعارفي ناسته وکړه. محترم خلیفه صاحب دې لیدنه کې کابل کې د یاد هیواد د سفارت له پرانیستلو د هرکلي ترڅنګ د افغانستان او آذربایجان اړیکې د دواړو هیوادونو دیني، سیاسي او فرهنګي ارزښتونو پر بنسټ ولاړې وبللې او د لا پراختیا هیله یې وښوده. همدارنګه د آذربایجان سفیر ښاغلي الهام محمدوف کابل کې د یاد هیواد د سفارت پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي اقدام یاد کړ. د کورنیو چارو وزارت د کاري کړنلارو له مخې د بغلان په مرکز پلخمري ښار کې د امنیتي کمرو لګولو لړۍ پیل شوه. د پلخمري ښار د امنیتي کمرو مسؤل فرید الله عابد وایي چې تر اوسه یې د پلخمري ښار په بیلابیلو برخو او لوی دروازو کې 10 امنیتي کمرې لګولې دي. د پغمان ولسوالۍ امنیه قمندانۍ منصوبینو د غلو 15 کسیزه ډله چې په یاده ولسوالۍ کې وسله والې غلاوې کولې له څو ورځو څار وروسته له یو کوره د غلا په مهال نیولې دي. د کندهار د پولیسو د روزنې سویل لویدیځ زون ښوونیز مرکز له 404 عامه امن کنډک څخه 103 تنه مجاهدین له یو میاشتنیو شرعي او مسلکي زده کړو بشپړولو وروسته فارغ شول. د تأمیناتي چارو مرستیالۍ اړوند لوجستیک لوی ریاست د سرخي پله په تخنیکي او اساسي کنډک کې د تخنیکي پرسونل په مرسته ګڼ شمېر نظامي وسایط چې پکې رینجر او هاموې موټرونه شامل وو رغولي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ ترهګرۍ سره د مبارزې منصوبینو د تېر یوه کال راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 300 میله سپکې او درنې وسلې موندلي او ضبط کړي دي. د نیمروز زرنج ښار د ورېښمه پله په کمیسارۍ منصوبینو هغه 7 تنه نیولي چې غوښتل یې ایران ته په خپلو نسونو کې نشه یي توکي قاچاق کړي. د نیمروز امنیه قمندانۍ نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر وایي چې له یادو کسانو 15 کیلو او 1.8 ګرامه نشه یي توکي ترلاسه شوي دي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.